بچانو ما نن د دې دپاره تېر اغوښتي یاست چې زه د خپل جایداد تقسیمومه، مګر په دې کې زما یو شرط دی. بابا په دې کې ستا کوم شرط دی بابا؟ شرط دا دی بچانو، زما جایداد به هغه سړي ته رسیږي، زما هغه بچي ته به رسیږي چې په دې دنیا کې ماله دی د جنت خاوره راوړي. د جنت خاوره بابا؟ خاوره بابا و د جنت خاوره. که زما هر هغه زوی ماله د جنت خاوره راوړله، زما جایداد به زه هغه ته ورکوم. دا زما شرط دی. څنګه دی پوره کولی شئ؟ ولې نشو پوره کولی بابا شرط؟ ساري سګرځم زه د جنت خاوره پیدا چیرې کړم. ساري اسم نفس وختي د جنت خاوره چیرې پیدا کړم؟ د جنت خاوره ساره سره وتلی یم، اوس ساري ماښام سو. د جنت خاوره زه اوس چیرې پیدا کړمه؟ څه وکړم؟ ډېر ستړی یم سولم، ګردې غونډیانې پسې راوکتلې، یو ځای هم نشته. زه وکړمه څه اوس؟ زویه نجیبه څنګه سو؟ د جنت خاوره دې راوړله؟ یا بابا نه مې که پیدا بېخي ډېر پسې وګرځېدم د جنت په خاوره پسې. ښه زویه تا نه که پیدا؟ انوره زویه تا پیدا کړله؟ یا بابا دا د جنت خاوره مې نه که پیدا، بیخي ډېر پسې وګرځېدمه، نه که مې پیدا. د غی درله راځه. ښه تا هم نه که پیدا؟ زرداد زوی چیرې دی؟ هغه به راوړې که به نه راوړې؟ هغه چیرې دی؟ هغه د بابا زرداد هم راغلی. زرداده زویه څنګه سو؟ د جنت خاوره دې راوړله؟ او بابا را مې وړله. دا د جنت خاوره بابا. کومه ځای دې راوړه زویه دا د جنت خاوره؟ بابا داسې به مور روانه سوه، سپل بې واخیستی، د مور پل به پاتې سو، ما د هغه خاوره راواخیسته، په لاس کې مې واچوله. نو ما له ملایانو صاحبانو څخه دا لوېدلي وو چې د مور د پښو لاندې جنت دی، ما د هغه خاوره راخیستې ده بابا. بېشکه زویه چې زما د جایداد حقداره هم ته یې، ولې تا ما له د جنت خاوره راوړله؟ د مور د پښو لاندې بېشکه جنت دی. دا خو صرف ما ستې د درو امتحان اخیستې چې زما په زامنو کې کم یو د جایداد حقداره دی. دوی دوه خو د اوله سره ما ته معلوم و چې دوی دوه د جایداد لالچ په مخه اخیستې دي. زما په زامنو کې هغه ایمانداره د مور د پلار خدمت چې کوي هغه زرداد خانه ته وي، او زما د جایداد حقدار هم صرف زرداد خانه ته، دوی دوه نه دي. ملګرو دا میسیج مخته سره شیر کړئ، در هغه کسانې ضرور ورسوئ چې څوک د مور پلار نافرمانه صرف له جایداد لالچ اخیستی. مور پلار یو داسې هستی ده په دنیا کې هر شی پیدا کیږي سوای د مور پلار. مور پلار رنګه هستی په ګرد دنیا کې نسته. الله تعالی دې موږ د مور پلار